وطن گل گل دی دریشا ندیشا ڈاگونا اور گل کا چونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا لمن دی ڈکا دس پر لوشا کړي واجب صاحب محترم مریض دی دا هغه مریض چې رب جل جلاله ورته صحت ورکړي او شفای عاجله کامله ور نصیب کړي په دې مخه باندې همدغه خیرات دي را دی پزا کې شاند زانو لوی لوی قطارونه وطن گل گل دی دریشا ندیشا ڈاگونا اور گل کا چونو دی ورورو وشبرا نظما هم پر ټولو مؤمنانو باندې ژغ دی چې زموږ برنامه ګوري ویډیو ګوري همدا اوس دی لاسونه پورته کړي او همدغه حاجي صاحب محترم ته دعا وکړي او الله تعالی جل جلاله به د مریضي ان شاء الله العزیز لري کوي وطن گل گل دی دریشا مونږ د خدمت مټران غاختي سمسور او د درته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست الله تعالی من ژوند له نیکمرغۍ ډک کړه دوستان نن بیا هم د یو څه خیرات لرو خدای جل جلاله دې قبول او منظور کړي واجب صاحب محترم مریض دی دا هغه مریض چې رب جل جلاله ورته صحت ورکړي او شفای عاجله کامله ور نصیب کړي په دې مخه باندې همدغه خیرات دي نو موږ به ان شاء الله العزیز د پس ترتیب او تنظیم کوو ورسته به ځو کیمپ ده او په هغه کیمپ کې به هغه غریب خلک چې په دغه سخته ګرمۍ کې بیا هم تر دغه ګرمو او څیرې ټاټونو لاندې ژوند کوي او د ورځې په جریان کې یا روزانه ته راوځي یا پلاستیکان او زاړه شیان اوسپنې دغه شیان ټولې هغه کسان ته به ان شاء الله العزیز موږ همدغه خیرات رسوو د هغوی څخه به هم غواړو چې رب جل جلاله همدغه حاجي صاحب محترم ته صحت ورکړي او الله جل جلاله په خیرات باندې الله جل جلاله په دعا باندې خپل تقدیر بدلوي د یو چا لپاره څه مقدر شوي د الله جل جلاله په دربار کې کله چې یو خیرات وکړي او نظر کښېږدي او کله چې دعا د نورو مسلمانانو څخه وغواړي خدای جل جلاله هغه تقدیر بدلوي که د یو چا په تقدیر کې سخته مریضي وي کله د مسلمانانو څخه دعا وغواړي دغه مریضي معلقه مریضي ورته وایي یعنی دا مریضي هغه وخت ایسته کېدلی چې کله چې مسلمانان لاسونه پورته کړي او همدغه بنده لپاره د شفا دعا وغواړي د الله جل جلاله څخه نو زما هم پر ټولو مؤمنانو باندې ژغ دی چې زموږ برنامه ګوري ویډیو ګوري همدا اوس دی لاسونه پورته کړي او همدغه حاجي صاحب محترم ته دعا وکړي او الله تعالی جل جلاله به د مریضي ان شاء الله العزیز لري کوي نو موږ به د پسه په ترتیب او تنظیم باندې مصروفه کیږو او قصاب راغوښتي پسه به ان شاء الله منظم کو او داسې به بیا ځو د خیر سره هغه کیمپ طرف ته او دوهم یادونه باید دا وکړو چې د اختر شپې ورځې دي یعنی په دې کې باید هغه مؤمنان چې غواړي د خپل غریب وطنوالو سره کومک وکړي دغه د اختر مخکې د خوراکي موادو په برخه کې د کالو په برخه کې د نغده کومک په برخه کې خدای جل جلاله به تاسو ته اجر درکړي دوهم د قرباني اختر دی د غوښو اختر دی په دې کې هم دغه ابراهیمي سنت چې موږ او تاسو لرو همدغه سنت چې ادا کو خپل همدغه قرباني د افغانستان پر مظلوم ملت باندې د قندهار پر غریب ولس باندې توزیع او تقسیم کړو نو که تاسو غواړئ خپل قرباني د زموږ له طریقه پر غریب وطنوالو باندې تقسیم او توزیع کړئ موږ کولی شو چې په صحیح شکل باندې په صحیح طریقه باندې او پر مسنونه طریقه باندې ستاسو همدغه قرباني وکړو او تر غریبو تر مهاجرو تر مظلومانو تر کیمپوالو تر ټولو مؤمنانو پرې ورسو جزاکم الله خیره وطن گل گل دی دریشا ندیشا ڈاگونا اور
گل کاتونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا لمن دی ډکا د سپرلو شا د ګلابونو لوګمو شا را دی پزا کې شان د زانو لوی لوی قطارونه وطن گل گل دی دریشا شنه دی شډاګونه ور گل کاتونو دی ورورو وشبرانونه وطن گل گل دی دریشا مونږ د خدمت مټران غاختي سمسور او د درته دختي د کوشت پیغوندې بکاګو ستر ستر کانالونه وطن گل گل دی دریشا شنه دی شډاګونه ور گل کاتونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا گملالی د ټپو شورا مټی دی ملوی ګل زورا پپر گنو باندې دی ویاړي ستر ستر تاریخونه وطن گل گل دی دریشا شنه دی شډاګونه ور گل کاتونو دی ورورو وشبرانونه. دوستانو بیا هم برنامه ته ښه راغلاست. موږ د بیبي حلیمې مور په غوښتنه باندې راغلو د کیمپ ته د خلکو زندگی و ژوند او ګرمي په دغه حالت کې د لکه تاسو چې د خیمې و دغه حالت ویني. خدای جل جلاله دې د ټولو مؤمنانو د ټولو مسلمانانو مدد وکړي. او تاسو ښایسته صاحبانو ګرمي ته ګزاره کوي. و دا یو حاجي صاحب مریض دي ښه د زړه د تراجمه متکرس د زړه له تله څخه به دعاګانې ورته کوي چې الله پاک صحت ورکړي. دا خیرات یې به دې الله تعالی دې د امام په پله کې دا خیرات واچي چې مهربانانو دربدرو کې دا راوړي دي. موږ په میاشتو دا زموږ مؤمنانو غوښه په خدای کې لیدلې وي. موږ دربدر یو په پاک ګرمۍ ولګولو ته مو هم ویني. موږ نه کولر شته نه پنکه شته نه انداره شته نه ژوند شته نه اوړه شته نه غوړی شته هېڅ شی نشته. الله دې د امام په پله کې واچي خدای دې واڅه ورکړي چې بیا زموږ سره یو کومک دی خوراکي مواد یو شی وکړي. الله پاک جل جلاله صحت کښېنه حاجي صاحب که ولاړ سوس بله به ګرده ولاړ ډېر جنجال جوړي لکه د مهاجرینو نه. خدای جل جلاله دې حاجي صاحب ته صحت ورکړي. تاسو دعاګانې ورته کوئ الله دې صحت ورکړي. الله دې روغ بشر ورکړي. دا غوښې سره توضیح کوو ښه دا ځای څخه خدای دې خیرات قبول کړي. دعاګانې کوي وسلام. دا دعا چې ده دا تقدیر بدلوي ښه مسلمان ته چې دعا وکړي الله الله دې صحت ورکړي. الله دې جوړ تعالی د مسلمان خیرات قبول کړي. خدای دې شفای کامله ورکړي. امین. ته څنګه یې ده خو بیا چې ومې نه وای راکړی بیا نو جنګ راځي وویل دی هغه وخت ما سره جنګ کې وم ته پیان وطن گل گل دی دریشا ندی شډاګونه ور گل کاتونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا لمن دی ډکا د سپرلو دا نن برنامه موږ پس خیرات کړی وو
او مرسته هم به حلیمه مور کړې و. رب جل جلاله دې جسم ته صحت ورکړي. الله پاک جل جلاله دې شفای عاجله کاملا مور نصیب کړي. د ټول مسلمانانو به ان شاء الله دعاګانې ورته کوي. دعا تقدیر بدلوي او الله پاک جل جلاله مهربان ذات دی چې ټول مؤمنانو ته بالخصوص محترم ته به صحت ورکړي. دعاګانې کوه د ټول تاسو ټول دعاګانې کوئ، ټول دعاوې کوئ. الله پاک جل جلاله تاسو ته اجر درکړي. سلامت اوسئ. او دوستانو دا برمه الحمدلله موږ ولې ده 2024 د درېیمې پر 1 تاریخ موږ وهلې ده دغه برمه. هغه مؤمنان ته باید ووایو چې موږ اوس 2024 څومره میاشت ده؟ پنځمه میاشت ده نن به شل وي د حمد یا پنځمه میاشت تقریبا د دغه برمې دومه برمه ده. نمبر خیریه بنسټ ده دومه مسلسل شمیره تقریبا دومه ده او د 2024 د درېیمې پر 1 تاریخ باندې دا ځای څخه او چا جوړه کړې ده؟ مجرمه ایما خان. مجرمه ایما خان په توسه باندې دا ما جوړه کړې و. نو دا په دې خاطر باندې وای چې الحمدلله چې موږ په کوم ځای کې برمه وای د روس پر کار نه دی پرېش او خوندور کار کړی دی. نور ځای چې موږ وای دې موږ کتلې دی پسې نه دی پرېش په دومره سپېڅلې نه تو اراده کو. والله الله پاک په دې شاهد دی چې زموږ وس رسیږي امکان حتی الامکان وي کنه دلته برمه دونه درېدل سخته ده واقعا نه. په صاحب ته خبرې هم کا موږ به خدر بدرې ته وته موږ دغه حالات رسیدلی چې ما په تا قسم په دا کورو کې ډیر خلک شوم ناست دی والله ډیر شوم ناست. مریضان اوس یې ورولم یو مریض دی چې فلج شوی دی دغه لاس لاپسه اوس راسې زه تا ورولم یو کومک کېدی دغه سره یې وک چې دوه داسې بوغر کې لري دا شان لري ته درځه چې یو واره دي زه ورولم هر یو خپل په سترګو وویني یو فلم ودارې به هم وکړو. بس خدای پاک جل جلاله صحت ورکړي موږ به ان شاء الله ووینو. ای وخت ما بل وخت هم لیدلی و یا دا نه ده دا 15 شپې کې شپږ شپې کې دا شی سوي او اسم لري دی غریب وانده په دا ځامن لري کړو بالا لستر بس موږ ته خصوص خبره منظور ده که کوم مؤمنان دعا کومه مرسته کول د عزیز صاحب محترم سره نو موږ به ان شاء الله د دوی سره بیا دا څه کوو کومک وکړو. په دا کورو کې شوم خلک ډېر دي اوس چې زه تا وګرځوم دا بینا پر بینا درنسم کور یې تلاشه کوم که دې یو ګرد وړه پکښې پیدا کړ ما نوم واړو پورو د لاس خو غار کې واخو یا لکه د اوازان قرآن ما که تر پنځم لکه دا یې داسې اعلان کوي وکه را باندې چې زه د عبدالم یو ځوان زوی مې عمریز شو در به درېږو زړه دې درد مو کوم موږ په مدرسه کې ټیک 15,000 پورې وړي خو خیر خدای به در باندې خلاص لا نور بس د ټولو دعاګانې کو. الله پاک مهربانه ذات دی. وطن گل گل دی دریشا ندی شدا گنا اور گل کا چونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا لمن دی ډکا دس پرلو شا د ګلابونو لوګمو شا را دي پزا کې شان د زانو لوی لوی قطارونه وطن ګل ګل دی